سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. پنځه څپرکی له کورته ستنېدل او د ازمیر نوي حالات. په دې ډول له 3 کلونو وروسته چې په بابل، هاتی او کورت کې وم، په سوریه کې د ازمیر پر لور روان شوم. زه پخوا ډیر خام وم، خو په دغو 3 کلونو کې د ژوند درس زه پوخ کړی وم. د سمندر باد او مستو څپو، د شرابو مستی او پخواني فکرونه راڅخه هیر کړل. کله چې به مې د بیړۍ پر دیوال تکیه کوله او د څپو ننداره مې کوله، نو د مینا څیره او اندام مې د یو خواږه خوب په شان سترګو ته درېدل. داسې یو خوب چې پوهېدم هیڅکله به یې په ویښه ونه ګورم. زه نیکمرغه وم چې مینا او د غویانو پر وړاندې مې د هغې نڅا ولیدل او په دې هم خوشحاله وم چې ومې لیدل هغه یې د خدای په کور کې وژلې، ځکه چې بله تجربه مې ترلاسه کړې. مقصد مې دا نه دی چې ووایم د مینا په مرګ خوشحاله یم او یا مې د هغې د مړینې هیله کوله، بلکې هدف مې دا دی چې له دغې نجلۍ سره د اشنایۍ له امله مې د کورت ټاپو ولید. دغه راز مې د هغه ځای حمامونه او تشنابونه ولیدل او د دغې سیمې د اوسېدونکو دودونه او رواجونه او پر خپل خدای د هغوی عقیده مې ولیدل او د خدای لپاره مې د هغوی سرښندنه ولیده چې یوازې یو سمندري مار و. د دغو شیانو د لیدو له امله مې ډیره تجربه ترلاسه کړه چې له دې پرته مې دغه تجربه نه په برخه کېدله. تر هغه وخته چې انسان نوي شیان او پیښې نوي لیدلی ځان بشپړ ګڼي، خو له هغه وروسته چې پوه شي د هغه پر معلوماتو او علمونو سربیره په نړۍ کې ډیر نور علمونه او معلومات هم شته، نو ځان ورته کوچنی ښکاري او همدغه وخت په خپل عیب پوهیږي. له همدې امله بې علمه او بې خبره کسان ډیر ژر مغروره کیږي، ځکه چې فکر کوي په ټولو شیانو پوهیږي او په نړۍ کې تر ده لوړ او تکړه بل څوک نشته. له همدې امله کله چې ګورو یو نارینه یا ښځینه کبر لري او موږ ته په کمه سترګه ګوري، باید پوه شو چې هغه ډیر احمق او ناپوه دی او له دې کبله چې په څه نه پوهیږي، تجربه نه لري، نو ځان تر نورو لوړ ګڼي. څرنګه چې ازمیر ته ننوتم ومې لیدل چې کور مې په خپل حال دی، خو غلو مې د کور ټول سامان لوټ کړی دی. ګاونډیانو زموږ له نشتونه استفاده کړې، کور یې په ډیران بدل کړی او مږې زموږ په کور کې منډې وهي. ګاونډیانو چې ولیدو له موږ یې کرکه کوله، اورېدل مې چې ویل یې هغه مصری دی او زموږ ټولې بدبختۍ له مصره دي. د ګاونډیانو له کرکې حیران شوم. زه په میلمستون کې استوګن شوم چې کاپتا څو تنه کارګران ونیسي او کور پاک کړي. زه چې ازمیر ته ولاړم نو سره او سپین مې نه درلودل، ځکه 3 کاله نه وم راغلی. وروسته د سمندر کچکونې د شرکت پر لور وخوځېدم، خو هم په شک کې وم او هم ډار را سره ملګری و، ځکه هیله مې نه درلوده چې هغوی به زما سره او سپین چې په دغو شرکتونو کې مې پانګونه کړې وه بیرته راکړي. خو د سمندر کچکونې د شرکت مالکانو بې له ځنډه زما پانګونه د هغې له ګټې سره یو ځای راکړه او دا هم راته معلومه شوه چې په تیرو 3 کلونو کې چې زه نه وم او له دې سره چې څو بیړۍ ډوبې شوي دي، بیا هم زما سره او سپین تر پخوا ډېر شوي دي. د سمندر کچکونې د یو شرکت مشر زه خپل کور ته به وبللم او ویې ویل سینوها، له دې سره چې پر موږ ګران یې، ځکه چې پوهیږو تکړه ډاکټر یې او زموږ د ناروغانو درملنه کولی شي، خو باید درته ووایم چې د سوریې خلک له مصریانو ډیره کرکه کوي، ځکه هغه مالیات چې فرعون یې له موږ اخلي ډیر زیات دي. څو ځله یې مصریان په لاره کې سنګسار کړل او د مصریانو کورونو ته یې مړه سپي او پشیانې ور واچولې. له دې کبله چې پر موږ ګران یې، دغه خبره مې درته وکړه چې ځان ته پام وکړي او پوه شي چې په ازمیر کې څه ډول چلند وکړي. زه په دې خبره حیران شوم، ځکه 3 کاله مخکې چې له دې ځایه تلم، خلک له مصریانو سره ملګري ول او د مصریانو د دودونو او رواجونو تقلید یې کاوه، همغه ډول چې موږ په طبس کې د سوریې د خلکو د دودونو تقلید کاوه. کاپتا هم د هغو کوربنو خبرې تایید کړې چې مخکې ماته کړې وې، او کله چې د سمندر کچکونې د شرکت له کوره خپل کور ته ستون شوم، کاپتا وویل داسې ښکاري چې موزي او شیطاني ارواوې د سوریایانو په سرونو کې ننوتې دي. دغه خلک لیوني شوي، نور نه غواړي چې په مصري ژبه خبرې وکړي، او نن چې ما غوښتل خپله تنده ماته کړم، یوې ساقي خانې ته ننوتم چې یو جام وڅښم، خو څنګه چې د ساقي خانې مشتریان پوه شول زه مصری یم، نو له هغه ځایه یې راویستلم.
ماشومان راپسې شول او زما پر لوري د کارغانو فاضله مواد او کاڼي راګوزار کړل. کله چې پوه شوم په ازمیر کې له مصریانو څخه کرکه کیږي، بلې ساقي خانې ته ولاړم او دا ځل مې هیڅ خبرې ونه کړې. یو نی مې راواخیست، په یو جام کې مې ننویست او شراب مې وڅښل. بیا زما مورې وویل په ساقي خانه ډیر په تکلیف وم، ځکه چې کله چې زه د اوربشو اوبو یا بیر څښم او د خلکو په ټولۍ کې ناست یم، باید خپله ژبه هم وکاروم او خبرې وکړم. د ژبې تړل راته ډیر سخت ول، خو له دې سره سره چې سر مې ټیټ و او په پایپ مې د اوربشو اوبه څښلې، خو اورېدل مې چې خلکو د مصر په فرعون او مصریانو پسې خبرې کولې. دوی مصریان رټل او ویل به یې پخوا ازمیر یو آزاد ښار و چې مالیات یې نه ورکول، خو نن سبا باید د دې ښار ټول اوسېدونکي فرعون ته مالیات ورکړي او زموږ بچیان له ماشومتوبه د فرعون په مریانو بدلیږي. ما جرأت نشو کولی چې ووایم د مصر فرعون د ازمیر د خلکو د ښېګڼې او خیر لپاره دغه ځای تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستی دی. پخوا چې ازمیر د فرعون په ولکه کې نه و، نو 13 کال به د سوریې خلکو له یو بل سره جنګونه کول او هغو پیشکو ته ورته ول چې ټولې یې په یوې کڅوړې کې اچولې وي. نشي کولی چې وتښتي او اړوي چې له یو بل سره ونښلي او جګړه کوي. سوریایان د خپل زور خبرې کوي او وایي چې که په سوریه کې موجود پاچاهان سره متحد شي، داسې قدرت به رامنځته شي چې فرعون به ورسره مبارزه ونه کړای شي. آیا دا خبره د منلو ده چې یوه ورځ به دغه پاچاهان سره متحد شي؟ دوی هیڅکله هم نشي سره متحد کیدی. ما هغوی ته ځواب نشو ورکولی او د دغو خبرو د اورېدو زغم مې هم نه درلود. په بیړه مې د اوربشو اوبه وڅښلې او له ساقي خانې څخه راووتم. له دې وروسته چې ما د کاپتا خبرې واورېدې، نو سوریاني کالي مې واغوستله او له کوره راووتم. متوجه شوم چې زما مورې سمې خبرې کړې وې. خلکو له مصریانو داسې کرکه کوله او ورته غوسه ول، نو له همدې کبله مصریان مجبور ول چې له ځانه سره ساتونکي وګرځوي. له دې سره سره چې خلکو به د مصریانو پر لوري د میوې پوستکي او خوسا کبان اچول، خو ما ته چا توجه نه کوله ځکه چې ما سوریاني کالي اغوستي ول. ما خلکو ته غوږ ونیو چې دوی ولې شکایت کوي، خو وروسته پوه شوم چې ټول د هغو مالیاتو له کبله خفه او شکایت کوي چې فرعون یې له سوریې څخه اخلي. دوی په دې نه پوهېدل چې فرعون د دې مالیاتو یوه ستره برخه په خپله د سوریې پر چارو لګوي، او که د مصر غنم نه وي او یا ازمیر او د سوریې نورو ښارونو ته د مصر غنم ونه رسیږي، نو خلک به له لوږې مړه شي. له دې سره سره چې پوهېدم خلک د مصریانو په اړه بدبینه دي، نو په خپل کور کې مې کتنځی پرانست. ځینې ناروغان ما ته راغلل، ځکه کله چې خلک ناروغه کیږي او په دردونو اخته کیږي، نو بیا د ډاکټر ملیت ورته مهم نه وي، بلکې د دې پر خلاف دا وایي چې آیا ډاکټر تکړه دی او کنه، درملنه کولی شي او کنه. ځینو ناروغانو به شکایت کوو چې مصر اوس د وینې زبېښونکي په شان دی او زموږ د وینې د زبېښلو له کبله چاق شوی دی، په داسې حال کې چې موږ کال پر کال بېوزله کیږو. د مالیاتو د ترلاسه کولو لپاره مصر پلمه دا ده چې موږ ته یې پوځي چوڼۍ جوړې کړي چې امنیت مو وساتي، داسې حال کې چې د مصر له لښکرو پرته هم موږ خپل امنیت ساتلی شو. یو لوی توهین او سپکاوی چې موږ ته شوی دا دی چې موږ نشو کولی خپل پوځي برجونه ورغوو او نوې کلاګانې جوړې کړو، په داسې حال کې چې د نوې کلا د جوړېدا او د برجونو د رغولو لګښت موږ پخپله ورکوو. که مصر له موږ مالیات نه اخیستلی، نو موږ به نیکمرغه او سوکاله ملت و، خو مصر د ملخانو د پوځ په شان پر سوریې پروت دی او ستاسې فرعون نیت لري چې خپل خدای پر موږ وتپي، په داسې حال کې چې موږ د هغه د خدای غوښتونکي نه یو او د خپل خدای عبادت کوو. ما وویل مصر د دې لپاره تاسې ته اجازه نه درکوي چې خپلې کلاګانې ورغوئ یا نوې کلاګانې جوړې کړئ چې دغه استحکامات د مصر پر وړاندې جوړوئ او نیت لرئ له مصر سره وجنګېږئ. تاسې مخکې آزاد واست، خو دا خبره مو هیره کړې ده چې پر مصر د فرعون له ولکې مخکې تاسې له یو بل سره جنګېداست او ستاسې پاچاهان په هر ولایت کې خپلواک ول. دوی له تاسې سره هر هغه څه کول چې د دوی زړونو غوښتل او شتمن او بېوزله دواړه د هغوی له ظلمه په تنګ شوي ول. خو نن سبا د مصر قوانین ستاسې ملاتړ کوي او د دې مخه نیسي چې د سوریې پاچاهان پر تاسې ظلم وکړي او شتمن او بېوزله د مصر د قوانینو تر سیوري لاندې دي. ناروغانو به راته ویل د سوریې د پاچاهانو ظلم یو تور دی چې مصریانو لګولی او جوړ کړی دی، ځکه دوی غواړي چې
موږ اړ کړي خپله پخوانۍ ازادي هیره کړو او د مصر موریان شو. خو که فرض کړو چې زموږ پاچاهانو پر موږ ظلم کاوه، بیا هم زموږ پاچاهان ول او دي موږ د پردو تر ظلم د هغوی ظلم غوره ګڼو. خو نن سبا ټول د مصر د فرعون موریان شوي او له دې پرته چې موږ له هغه سره کوم اړیکې نه لرو، هغوی پر موږ ظلم کوي. ما وویل زه ستاسې په بدن کې د موریانو داغونه نه وینم. تاسې آزاد یاست، تر پخوا چاغ شوي یاست او دغه چاغي د دې ښوونه کوي چې ښه ژوند کوئ. که تاسې د پخوا په شان واست او د مصر قانون ستاسې ملاتړی نه وای، نو تل به مو د یو بل بیړۍ غلا کولې، ونې به مو غوڅولې، د سوریې په لارو کې هیڅ یو مسافر امنیت نه درلود. خو نن سبا څوک ستاسې کښتۍ نه لوټي، ستاسې د میوې ونې نه پرې کوي او له ګواښه پرته د سوریې هر ځای ته چې وغواړئ سفر کولی شئ. سوریایانو زما دلایل نه منل او له دې وروسته چې معالجه به شول، خپله ډالۍ به یې په کاوړ ماته راکړه او د تلو په وخت کې به یې وویل له دې سره چې تا د سوریایانو جامې اغوستي، خو بیا هم یو مصری یې او هر مصری چې هر چیرته ژوند وکړي یو ظالم دی. ښه مصری نشته مګر دا چې مړ شوی وي. د خلکو له لورې له مصریانو عمومي کرکه ډېره شوې وه او زه متوجه شوم چې نور په ازمیر کې ژوند نشو کولی، ځکه چې که فرضاً خلکو زه نه وای وژلی، د هغوی کرکې زما ژوند ترې کړی و. داسې ښکارېدل چې یوه میلمه په یوه کور کې وي او کوربه ترې کرکه وکړي چې په دې حالت کې په دې کور کې سړی له اوسېدو څخه سخت بیزاره کیږي. ما په ازمیر کې خپلې پیسې او پورونه راټول کړل او مصر ته مې د تللو نیت وکړ، ځکه له څو کلونو وروسته په پردیو هیوادونو کې وم، نو مجبور وم چې مصر ته ستون شم او د خپل ماموریت راپور د مصر قماندان یا هورمهب ته ورکړم، ځکه چې ماته یې دنده سپارلې وه چې د نورو ملتونو پاچاهانو له پوځي حاله معلومات راغونډ کړم. یوه ورځ سهار چې کله په ازمیر کې خلک له خوبه راپاڅېدل، متوجه شول چې تېره شپه یې د یو مصري سپاهي سر پرې کړی دی. خلک له دې پیښې وروسته د فرعون له قهره سخت وویرېدل، خپلو کورونو ته ولاړل، دروازې بندې کړې او له کوره نه راوتل. دغه پیښه د دې سبب شو چې د فرعون او مصریانو په اړه د خلکو غوسه سړه شي. خو زه پوهېدم چې دغه ارامي موقتي ده او له دې وروسته به د مصریانو پر خلاف د خلکو غوسه او قهر نور هم زیات شي. همداسې هم وشول او د دغه مصري عسکر وژونکي پیدا نه شول. 2 یا 3 ورځې وروسته خلک له کورونو راووتل او دا ځل پر مصریانو نور هم په قهر ول. هیڅ مصري جرأت نه کوو چې له وسلې پرته له کوره راووځي او سړکونو ته ووځي. له دې کبله چې ما سوریاني جامې اغوستې، نو له ډاره پرته له کوره ووتم او ځینې شپې به د اشتار معبد ته تلم چې تفریح وکړم، ځکه چې ازمیر ته له ستنېدا وروسته مې د تندې احساس کوه او د یوه تږي سړي په شان وم چې نه پوهېږي دغه څاه چې له هغې اوبه څکې په چا پورې اړوند ده. ما هم غوښتل چې فقط ویې څښم. یوه شپه چې د اشتار له معبده راستنېدم، ځینې سوریایان مې ولیدل. یو پکې وویل داسې ښکاري چې دغه سړی مصری دی او که مصری وي باید سم شي چې بیا زموږ معبد ته ولاړ نه شي، ځکه چې دا زموږ لپاره د شرم خبره ده چې یو سنت شوی سړی زموږ له ښځو سره څملي او ساعت ورسره تیر کړي. بیا ما ته رانږدې شول او ویل موږ غواړو تا معاینه کړو چې پوه شو آیا مصری یې او که نه، ځکه هغه کس چې سنت شوی وي باید زموږ له پیغلو سره ویده نه شي. ما ویل ستاسې پیغلې یوازې په نوم پیغلې او باکرې دي او چې کله هغوی د سنت کېدا په حال کې ستونزه نه لري او څه نه وایي، نو تاسو ولې شکایت کوئ؟ کله چې سوریایانو زما خبره واورېده، پر ما یې حمله وکړه او زه یې پر ځمکه وغورځولم. زما سر یې پر ځمکه وواهه په دې ډول چې له ځان سره مې وویل زما د عمر وروستۍ شېبې رانږدې شوي دي. خو ناڅاپه یو پکې وویل اوه دا خو سینوهه دی او د سوریې د پاچا ملګری دی. نورو چې دغه خبره واورېده، زه یې خوشی کړم. خپل مخونه یې په لمنو پټ کړل چې زه یې ونه ګورم او ویې نه پېژنم. په نارو سرو وتښتېدل. زه هم له هغه ځایه پورته شوم او کور ته ولاړم.